په تاسو کې د قیامت په ورځ نږدې به ماته څوک وي په جنت کې او زما به ډېر خوښي. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. په تاسو کې د قیامت په ورځ نږدې به ماته څوک وي په جنت کې او زما به ډېر خوښي احاسنکم اخلاقا، چې په تاسو کې د چا اخلاق ډېر ښایسته وي دا سړی به په جنت کې ما سره ګاونډي. امام ترمذي رحمه الله دا حدیث راوړی. خپل اخلاق ښایسته ساتئ، په ځان کې عاجزي راولئ، د هر مؤمن سره نرمي کوئ، د هر مسلمان سره مرسته کوئ، د هر غریب سره منډه وایي، د کونډو د یتیمانو تپوس کوئ، خپل اخلاق ښایسته ساته. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نه کنځلې کولې، نه به یې بدې ردې ویلې، نه به یې په بازارونو کې چغې وهلې، نه به یې چا باندې لعنتونه ویل او نه به یې چاته خیرې کولې. خو د پښتنو یو غټه بیماري هغه دا د کنځلې کول.